هاي गाइस موږ څنګه کولای شو واتس اپ کې ډیلیټ شوی میسجونه پیدا کړو راځي دا ویډیو مکمل وګورئ شارټ کټ ویډیو دی ان شاء الله تاسو ته مکمل خیر څنګه کولای شو په واتس اپ کې ډیلیټ شوی میسجونه بیرته پیدا کړو سیمپل پر راشي پلی سٹور ته چې راغلی دلته یو پروګرام د نوم یې وامر په نوم ده دلته به ولیکئ WAAMR وامر په نوم پروګرام به راشي سیمپل تاسو ته چې څنګه دا شی ښکاري زموږ انټرنیټ لږ ضعیف ده دې کې مختلف راځي ښه یو پکې دا ده یو پکې دا ده موږ دا ډاونلوډوو دغه شی سیمپل به دا ډاونلوډ کړئ لږ پاتې ده دا به خلاص شي دا چې څنګه انسټال شي تاسو ګورئ چې انسټال شو دلته به اوپن کړئ ډایرکټ څنګه چې مو اوپن کړ اکسپټ به کوئ بیا به یې به کوئ دلته آلو نوټیفیکیشن اکسس به کوئ دغه شی څه کوئ بیا به لږ مخکې لاړ شئ دې کې ګورئ ښه که چېرته تاسو غواړئ چې میسنجر نه میسجونه اړوئ واتساپ نه اړوئ انسټاګرام نه اړوئ ټلیګرام نه اړوئ بل واتساپ لري هغې نه اړوئ زموږ سیمپل دغه کوم واتساپ چې شخصي میسجونه کېږي هماغه انتخاب کوئ چوز کوئ زه خو دا انتخابوم دغه اولنی ځکه زما شخصي نمبر چې ده همدا ده تاسو هم دا کولی شئ زما دا انتخاب که چوز که دلته به زه آلو کومه دلته چې څنګه مې آلو کړه دلته میډیا ته به راشم کوم واتساپ چې وي هماغه کې به زه ټچ کوم که چېرته خپله اټومیټک ټچ کېږي که چېرته تاسو ټچ کوئ نو دغه واتساپ به ووهئ دلته وایي یوز ټیچ فولډر دلته به یوز کوئ آلو شي خلاص دلته تاسو آلو شو بیا به آلو کوئ بیا ضرور نه ده چې نور بیا آلو کوئ مشکل نه لري سیمپل به مخکې لاړ شئ دا دی تاسو بیا دا آلو شو دا صفحه راشي دا صفحه نه ده تاسو آلو ګورئ دا چې څنګه شي دا به داسې ټچ کوئ دا به فولډر هماغه به یوز کړئ همدې سره ټچ شو نور ډاونلوډ فولډر چې دا ګورئ دې کې بیا سټیټس راځي دا سټوریګان راځي دې کې بیا تاسو ډاونلوډ کولی شئ ډېره اسانه طریقه ده